د رسول الله صلی الله علیه وسلم مندي یعنی هغه زنانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له په ورکړو دا څلور زنانه وي په ټولو کې اول نمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم والده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمنه چې دا ډېره اوچته زنانه وا اولنۍ واته ورځې په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل مور ورکړو بیا د دینا او ثویبا چې دا ابو لهب وینځوا او ابو لهب دا د ډېرو خوشالۍ د وجې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه باندې آزاد کړی مو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیر ورګړي ثویبا دا هغه زنانه وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخکي حمزه ابن عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د اغلب په ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حمزه د دوا خپل کې رسائلو نو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پس ابو سلمہ کوم چې د سلمہ رضی الله عنها خاوندو اغیر په ورکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسائلو نو تاسو دا خبره معلومه شو چې حمزه رضی الله عنه او ابو سلمہ چې کوم مشهور صحابي دي دا دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسائلو دریم زنانا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په ورګړو هغه حلیمه السعدیه چې په تیر خطبه کې داغي بعضی تذکرہ مونږ کړی و او بعض واقعات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څنګه واغستو او د مکه د بنو سعد د څنګه یو داغي بعضی واقعات او بعضی پس منظر په تیر خطبه کې مونږ بیان کړو چې داغه حاصل نو حلیمه السعدیه وای چې موږ په باندې کې اوسېدلو او موږ باندې قحط رااله نو زنانه ویل چې زو د خارنا او د مکه نه بزام سره مشومان راوړل د دې لپاره چې د اغه د بلارانو له مزدوري وادو او خپل ژوند په دې مزدوري باندې تیارو او موږ چرالو ار زنانه اغه د یو مشوم ملم شو زګه اغه زمانه مخکې راغلي وي او زما د کوم سروي خر وغیرہ نو هغه کمزور نو ما د مشوم بیان شو دا یو یتیم چې محمد رسول الله دا ځان د پاتې شو نو ما خپل خاوند دوی چې دغه څه نو واپس کیږي د یتیم پر ځان سره یو شو دا یتیم چې مونږ راوړو رب العالمین باغی کې ډېر خیر او برکت اچولو بلاره کې رب العالمین زمونږ په خوخه کې پیدا کړل او زما په سیرو کې پیدا شو ما دیلم او خپل ماشوم چې د عبد الله په نامه باندې دوانو له په ورلل او د چې علاقه درادو نو زمونږ په علاقه کې رب العالمین مونږ په کور باندې ډېر خوشالي هغه راوستلي دغه ځینې واقعات تقریبا په دې خطبه کې مونږ بیان کړي و حلیمه السعدیه وی رضی الله عنها وی کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږه اراوستو د خپل والدین ابو سعد او ما به هغه په ورکول بده کې چې یو کال دو تیر شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د درې کال شو سلورم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو و رسول الله صلی الله علیه وسلم بزما د درګانو او زما د بچو سره ګړو بيزو د ستګړه د مشومان او عادت دای چې مشران ورونه او مشران خو د بهر د زیه سره وغیرہ سره نو واړه مشومان مسرزي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلیمه السعدیه چې کوم بچو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورونه خويند دی ورسای رسول الله صلی الله علیه وسلم بد هغه سره او ګړي بيسي د سروري حلیمه السعدیه وی زمونږ په علاقه کې سوکړه عام سروي بچ ماخام ګران نو هغه په پوره ماړه نو او زما سروي په پوره ماړو نو خلک خپل شپنکې ته وایي چې تاسو هغه ځای کې ګړي بيسي سروي په کوم ځای کې چې د حلیمه السعدیه ګړي بيسي هغه سري دا اصول دور کې چې دا بچي با چرته خستس مګ کې بيسي سري او موږ خراب ځای کې ګړي بيسي سرو
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې رب العالمین دا خیر او برکت اچول رسول الله چې ګډ بيزو په سلاړې نو ګډ بيزي په ماخام کې مړې راتلې سره د دې چې بالا هغه علاقه کې سکړه وا برانو نو شینکی نو عام ګډ بيزي او د عام خلکو په خان او سروي هغه مبارک راتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حلیم او سعدی چې کوم سروي هغه ماخام کې مړې راتل پدې کې سلورم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډو دزو په ستنه لري دلته یو بل واقعا په دراله چاغي د واقعات د شق الصدر وایي پدې کې یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجموعو سره لري کې د سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم راولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینې سرکلا او د لنز له ولا سره ابو باسو او د نظرانه ولا سوخه کټکلا او هغه د وګورسولا او رسول الله د وګوري چې دا شیطان زیر استاد بزرګ کې هغه د وګورسو او واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم لا زړه هغه ولا وګندو اپریشن ولا وګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه اپریشن هغه جبريل وکړو اولنه اپریشن چې بسمه باندې شوی هغه جبريل کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ډاکټرانو دا خبره ده د ځای راغسته ده د زړه صفایي ولا او واپس د زړه د دوی کې مشومات منډکلې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم امور وا حریمه الصالحه هغه ته وویل چې تاسو زوی هغه له یو سړی راړي او هغه سریکړي په مېل باندې او سینه ورستول د هغه په منډه باندې راړي او سره خاونمو چې وی کدل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ او دارن کې سم د یره د وجه سم زیار شوی کله چې خپل مور او بلا وګدل یعنی رسول مور او بلا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچړا شو هغه چې ورته شکل وګدل هغه مخفف شو رسول الله خپل سینې ته یوځو او بیا د خزې د خپل خاون دولې وې د سنې چې بګي ماشوم باندې پیریان کینی او پیریان علمل کې وې راځه چې په منډه باندې د خپل مور او خپل دغه ته حواله د دې لپاره چې سبا په من باندې چرتا دا ور باندې ولکی نو هغه په منډه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بکی ته راورسول مکه د جرات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د والدی سره ملاو شو د رسول الله والدی د بوختل او لسو وجه چې رسول الله تاسو راوستو دا استاد ډېر خو د محمد او د څه په منډه براو شو هغه د اسم نشته خو یې موږ چې تاسو مجبور دي چې تاسو باندې اوس پارو اغه عبد المطلب کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیګو هغه ولسه مستوري ورغلا هغه دواړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلورم کالو پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل والدې سره پاتې شو د دینه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش چاته خپل مور پرورش کو تقریبا وکاله پوری د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کفالت دا خپل خوږی مور بیبي عامله د هغه حواله شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځه کالو شو او شپږم کال د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور اراده وکړه چې مدینه ته لاړ شي او مدینه د سفر وکړي مدینه د سفر د دوه وجونه کو یو د سفر د دی وجه نه کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار عبد الله ابن عبد المطلب د مدینه کې خفو د هغه قبر په مدینه کې نو د مور اراده وکړه چې د خپل خاوند د قبر ملاقات تلل شي او دویم د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور هغه د مدینه وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بخیلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بادا هغه په مدینه کې اوسېدل نو د مور د دوه وجه اراده وکړه چې مدینه تلل شي یو په خپل خاوند د قبر ملاقات وکړي او دویم با د خپلوانو او رشتہ دارانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو ملاقات وکړي
پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور سره روان شو وسره د رسول الله نکم د عبد المطلب زګه زنانه خو بزن له سفر نه گئی نو خپل لیکو سره روان شو چې د صحابه زمانہ یعنی د اسلام د چمخ کې کوم زمانہ او د جاهلیت زمانہ دی وخت کې د ټول انسانان چې د زناورو مثال لرو دا خوراک لوټ مارو نو بلار به چې د ځان زنانه وګدل او هغه د لوټ کولا او د عزت به کار درګو نو بدی نو سره عبد المطلب کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکو هغه سره روان شو او ام ایمن کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور وینځوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادمه وا دا مو سره روان شو څلور کسان په سفر باندې روان شو آمنه بنت وهب رسول الله والده او محمد رسول الله اشفقم کان یعنی ماشوم د شپږو کانو ماشوم د دمو سره روان شو او سره ام ایمن او عبد المطلب د مدینه په طرف باندې کله چې مدینه ته ورسېدل الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما مخېلی وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هغه غرفات شو تقریبا یومش د رسول الله صلی الله علیه وسلم والده الدوا او د خپل خاون د قبر خواله براتله او د غي زیارت او ملاقات وکړو دا قبر دا تقریبا نیم ملاقات سره یو قبر هغه ملاقات تعلق شي او چون کې د جاهلیت زمانہ وا په دې وخت کې د قبرونو د ملاقات نمبر نه ورغلی زمونږ د اسلام کې ګوروس قانون داري چې یو قبر د ملاقات لپاره سفر کول شرعاً جایز نه دي مثال په تور مرستا وارث سے د هغه په هندستان کې خخ دی یا په جنت البقیع په عربستان کې خخ دی د هغه د قبر د ملاقات د لپاره پاکستان د سفر نشي کولای دا روا ده شرعاً محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحیح روایت د بخاری او مسلم دواړو کې راغلي دي لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وای تاسو سفر مګوي مگر یو د درې مسجدونو ته مگر یو د درې جمعتونو ته تاسو سفر نه دی جایز مگر درې جمعتونو ته تاسو باندې د عبادت باندې سفر کول شي یو د مسجد حرام یو د مسجد اقصا او بین د مسجد نبوي دا خبره ګوره تاسو په ځد گواچوي په نیت د عبادت باندې سفر کول دا ګوره صرف او صرف د درې جمعو ته جایز دي د دې علاوه یو سره د اعتکاف لیدو کې چې زما اعتکاف پرېور کې کومه یا بس اعتکاف د پیښور په یو جمعات کې کومه یا د اسلام آباد په یو جمعات کې اعتکاف کومه دا ګوره شرعاً جایز نه دي اسلام د دې اجازه ورکړي چې اعتکاف کې د کوم جمعات کې ولې اعتکاف نه کوي البته که حرم د زی یا مسجد نبوي یا مسجد اقصا دزي او الله د اعتکاف په نیت باندې سي یا د موږ په نیت باندې سي یا د نور عبادت په نیت باندې سي دا ستاسو پر جایز تا لیکن د مردان نتلل په خور دا او یا اسلام آباد ته یا بندۍ دا او یا بل یو ملک دا او یا یو غټ جمعات ته اعتکاف په نیت باندې او یا د موږ په نیت باندې یا د بل څه په نیت باندې دا کوم شرعاً نه جایز اسلام د دې اجازه ورکړي او دا ګور په بخاری کې دا روایت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور چې دا کوم سفر کړو چون کې په یو وخت کې اسلام نو د جاهلیت زمانه ورزګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور دا سفر کړو امده رنګي دې سره سره دا په سلام د زنانو لپاره مقبرو د سفرونو کول او یا مقبرو د تلل شرعاً دا کوم جواز نه لري البته زنانه بلار وفات شوه دي ورور وفات شوه دي تری وفات شوه دي او خاوند او رشتہ دار وفات شوه دي قبر لبل شي لیکن بدینیت باندې چې الله جاری او خپل غریوان سره کوي او یا الله اسلام د خلاف کارونه کوي مقبرو ته تلل د دې لپاره چې ما د آخرت راځي چې د دې لپاره چې ما د قبر راځي چې د دې لپاره چې ما د مرګ راځي شروع دا جایز دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوله کې د مقبرو د ملاقات لمړه کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایل پر روایت د مسلم کې وي اے مسلمانانو تاسو
تاسو د مقبرو ملاقات تزي كنت نهيتكم عن زيارة القبور على فزوروها فإنها تذكر الآخرة ما تاسو من کړي وي چې د قبرونو ملاقات برګوي د دې نه پس تاسو د قبرونو ملاقات تزي د دې وجه نه تاسو ته آخرت را یادېږي تاسو ته مرګ او قبر هغه را یادېږي نو سنانا مقبرو ته تللی شي خو په یو څو شرطونو باندې اولنی شرط دا دی چې په پرده کې دوزي په پرده کې باندې دویم د خاوند به اجازه دوزي درې مدار چې الله بجز په ځنه کوي سلوره مدار چې ډېر بلځي کله کله وځي پنځه مدار چې یو ورځ تخصیص باندې کوي بعض زنانو د اختر د ورځ تخصیص کړي بس هر اختر وسره چې څومره خپلوان چې بکار کې مړ شوي دغه ملاقات د زلو د شرعاً صحیح نه ده الغرض د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وارث سره د قبر ملاقات تلاړه الته چې کله یو مشترکلا واپس د مدینه نه روانه شو د خپل کور په طرف باندې او سره خپل زوی محمد رسول الله او خپل سر عبد المطلب دا وسره دي پلاره کې د الله شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد بیمار شو سفر شروع دی او چون کې په هغه زمانه کې دا علم طب او ډاکټري دومره ډېر راولو نو هغه بیمار هم د دې بیماری کې سفر هم کې د بیماری نور هم ډېر شو مکی د نږدې او علاقه د هغه د ابوا وي کله چې د ابوا علاقه د راوړل سیدل دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر سوره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه مرکز او د زړه سه هغه باندې برګراله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدا هغه په ابوا مقام کې وفات شو او اما وځي خخګلا د جاهلیت والا کې بعض خصه صفاتونه په کوم ځای کې چې انسان پر شنو اما وځي کې به خخو زمونږ د پښتنو کې د جاهلیت والا او د کافرانو بعض صفاتونه دي بعض صفات په کې دام دي یو سړی په سعودي کې مړ شي او دوی به هغه ته مسلجو کې کیدي او بیا مېش کله کله به کې مېش ولګي شل ورځې له سره بس هغه د پاکستان دروړي دلته په جنازه کې دا شرعاً ګوره جایز نه دي زمونږ د اسلام کې قانون دا دی چې یو سړی په کوم ځای کې مړ شو نو هغه ځای کې خخول پکار دي دا نه چې سړی په سعودي کې مړ شو او بیا د سعودي نه د پاکستان دروړي او بیا په وره کې منکړې دي دا شرعاً د دې لپاره کوم جواز هغه نشته دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مور ابوا مقام کې هغه وفات شو او الله ابوا مقام کې هغه به خف شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري نه پستا کله کله چې په دلار باندې تلو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د خپل والدی قبر تلاړي صحیح روایت د ابو داود کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مور ملاقات تلاړي یعنی د هغه د قبر ملاقات تلاړي د رب العالمین نه سوال کو چې یا الله زما د خپل مور د بار دعا وغواړم چې یا الله ته معاف کړي الله جل شانه ته اجازه ورکړه به رسول الله مطالبه وکړي چې یا الله ما ته اجازه وکړي چې د خپل مور د قبر ملاقات ته راځم د دې اجازه تر الله جل شانه وکړه چون کې د رسول الله والدین دواړه اگر اسلام په حالت کې نه وتلي نو رب العالمین د مغفرت اجازه ورکړه چې ته د دې لپاره مغفرت د رب العالمین نه نشي غوښتلی چون کې د ملاقات او د زیارت اجازه هغه د رب العالمین ورله چې د زیارت کولای شي ملاقات ته راتللی شي دیګم د رب العالمین خپل حکمت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین هغه د دنیا نه د ایمان په حالت کې او د اسلام په حالت کې رب العالمین نه دی بوتللی لیکن د رب العالمین رحم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر پراخه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم والدین هغه د عام کافرانو بشان نه رب العالمین بخا بخدادي سے اکرام کوي ځکه د رب العالمین د رحم او فضل خپل پیغمبر باندې هغه ډیر سید دی د دې د پس رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې مور وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرورش او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر د حواله شو چې دا غیر احمد عبد المطلب نکه د حواله شو چې د نکه نامه دا عبد المطلب او دا د هغه زماني ډیر اوچت انسانو عبد المطلب عبد المطلب دا د مکی بادشاہ د قریش بادشاہ او مشر د هغه زمانه چې د عبد المطلب د قریش خبره یو اسمبلی و
هغه کې عبد المطلب بنا شو او غیر چاپیره بداغه د قریش لا شو دغه ځکه د میټینګونو کول مشورې به کولې او د چا به حمله کوله دغه په خلاف به مشورې کولې عبد المطلب د بادشاہ د مشورو عربو با او قریش بخصوصا د عبد المطلب ډیر زیات خیر ساتو عبد المطلب په درسو پورې چې مجلس ته راغلی هغه پورې باندې په مجلس کې کېناستل نه او عبد المطلب په جناسو نو دغه ته ولاړ او عبد المطلب چې په کوم ځای کې کېناستو دغه چې کوم سټیج او دغه چې کېناستو کوم ځای نو باغی په یو قسم نه کېناستو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله راغلی او دا ګور د شپږ کالو مشوب دا به عبد المطلب په ځای باندې کېناستو د رسول الله ترونو ابو طالب او حمزه او عباس او دغه سلور هغه رسول الله مرکو چې د ګور د عبد المطلب په ځای باندې نه کېنی ځکه زمونږ د بلار په ځای باندې یو سړم نه کېنی او ته دغه په ځای باندې کېنی خو چون کې دا مشوب عبد المطلب خپل ځامن نه نکلل وای دا زما په ځای باندې کېنی او دا ما سره یو ځای راځي باندې ته تاسو سلام وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد المطلب ته ډېر زید ګرام بعضی تاریخی روایاتو کې راغلي یو ځل مولیانو د یهودو او یا د نصاراو د عبد المطلب ملاقات ترال عبد المطلب سره رسول الله صلی الله علیه وسلم الناس هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل او صورت ته وکتل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رفتار او گفتار ته وکتل هغه عبد المطلب ته ویلي و استاد ازوی چې دغه ګور ډیر کمالات دي او دا د کمالاتو نه خالي نه دي او دا د چر د سوق منډ کی چر د رسول تکلیف دی ورنه کی عبد المطلب ابو طالب ته ویلي چې د دې بولیانو خبره دی وړه زما دا بچي او زما د المسیح چې دا ګور ډیر کمالاتو خاوند دی او قبل فرض وفات شوما نو زما نبزبا زما د دې بچی ته پوره پرورش کې د الله شان د ګورا وقالا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لیکو عبد المطلب په کفالت کې پاتې شو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتکارو شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تو سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درحم لاس کی بدونګي عبد المطلب چدام ډیر اوچت انسان او اغم د دنیا نه اغم اخرت تلاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرد پاتې شو چې داغه نامه ابو طالب د عبد المطلب په بچو کې مشر شوی د ابو طالب د عبد المطلب د دینه بشارت نور زمانو مخاطب وفات شو یعنی په ژوندو زمانو کې د ټولو مشر شوی د عبد المطلب ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر تھو او د عبد المطلب وصیتم کړو کچره زه وفات شوم نو زما د دل مسیح او زما د دې سپید کې په پوره حفاظت کې او دا بچا ته پرې دی او دا ابو طالب چې دا ډېر ناشنا انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بغیرت او بمعرانا او چت خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو د سلوخ تو کارو دا ډېر خدمت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ابو طالب کړي نو ابو طالب ورته چې ورکوټ انسان نو هغه ډېر اوچت انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرورش د وجنا او د هغه په دفاع کې عبد المطلب ډېر تکلیفونه هغه برداشت کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد المطلب د هغه پاتې شو عبد المطلب چونګې د هغه بلار د قریش مشر د قریش بادشاہ د عبد المطلب د وفات د پس او دغه د مرګ د پس دغه بشری ابو طالب د پاتې شو په صحیح روایت کې دا راغلي دي امام بخاری رحمت الله علیه د خپل صحیح کې اشاره کړې ده د قریشو عادت داو چې کله به سوکړ شو باران باندې کېدو نو خپل مشر د باران او هغه ته به وویل چې د رب العالمین دعا وغواړي چې رب العالمین په موږ باندې باران وکړي پدې کې قریشو باندې بچره سوکړه رااله دی به ابو طالب درا او ابو طالب ته به وویل چې د رب العالمین دعا وکړه چې رب العالمین په موږ باندې باران وکړي ابو طالب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستو
او رب العالمین دې وویل چې یا الله د دې ماشوم په وسیله باندې او د دې ماشوم په واسطه باندې زه تا سوال کوم ته موږ باندې باران وکا است رب العالمین باران شروع کو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرامت ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتکالو ماشوم دی او ابو طالب د رسول الله باندې کرامتونه کړیو د هغه کرامتونو د وجه به الله جل شانه ته په وسیله کې محمد رسول الله پیش کړو الله به باران وکړو او دی واقعي د امام بخاری اشاره کړې د صحیح بخاری کې امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح بخاری کې د ابو طالب دا شعر نقل کړي ابو طالب د رسول الله په مدح کې اشعار ویلي دي یو شعر باندې کې دا دی وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصبه للارامل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خسته انسان دی یستسقى الغمام بوجهه باران غختل شي د رب العالمین او طلب کول شي د رسول الله په مخ باندې منګ الله ته وایي چې یا الله د رسول الله د مخ د وجنا او د رسول الله د ذات د وجنا او د رسول الله د وسیله باندې په موږ باندې باران وکړي است رب العالمین په موږ باندې باران وکړي او ثمار اليتامى عصبه للارامل رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمانو د لپاره خیر لاس دی او د کونډو زنانو د لپاره بچاو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب العالمین د خصيص بدون اچول د پیغمبرین مخکې کافرانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وسیله بوختره باران به چې الله نه غوښتو الله دې ویل چې یا الله دې ماشوم په وسیله باندې او دې ماشوم په ذریعہ باندې یا الله په موږ باندې باران وکا استبب رب العالمین باران کو او په دې کې د رب العالمین د حکمتونو یو عظیم حکمت پکې داو د قریش په ذهن کې رب العالمین د رسول الله کرامتونه واقع کول بیا کله چې رسول الله د پیغمبري دعوه کوي نو ډیر انسانانو ته په مخ کې لپاره چې دا ګور د ډیرو کمالاتو خاوند دی او دا ډیر اوچت هغه انسان دی د دې نه بس ابو طالب کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سره دغه په پرورش کې رسول الله صلی الله علیه وسلم با ګډي بيزي سره ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول د ابو طالب سګړي بيزي بنو هغه له سره ولې باندې ته به بوتل یو ځل بل ځل هغه له سره ولې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم با قریش ګړي بيزي هغه د بوتل او هغه سره ولې هغه به مزدوري هغه السلام نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې یو بل هغه ناشنا په حدود رسول الله په ژوند کې دا او د رسول الله د ژوند یو ناشنا ایسا چې هغه دا عرای الغنم وې د ګډو بيزو سره ول دا په صحیح بخاری کې د رسول الله نه نقل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو غزا کې د صحابه کرامو سره روان نو بدی کې یو ځنګل لور لن هغه کې دا ګورګوري یا بل یو ګډو صحابه کرامو دا غیر خوراک کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمایل وې بدی کې چې کبه توري هغه خوري هغه خوږي او چې کبه توري نه هغه بخوري هغه چې هغه خوږي نه صحابه رسول الله دغه یا رسول الله دا د څنګه پیژني چې کبه توري هغه خوږي او چې کبه توري نه هغه خوږي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي وایي چې کله په مکه کې نو موږ د قریش ګډي بيزي سره ولې قریش په مالا مزدوري راکولا او ما په دغه ګډي بيزي سره ولې هغه به باندې د بوتلې نو موږ په ان د یودا دونه نه باندې به خورې نو هغه زنه مده بلو کړي دا پدې کې موږ د رب العالمین خپل حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا 2 کاله ګډي بيزي سره ولې دون اسکار د قریش مزدوری کړی دا هغه بل پیسې ورکولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم با ګډي بيزي سره وای او یوازې رسول الله نه بلکې ټول پیغمبران څومره پیغمبران چې رب العالمین را لګري نو هغه بغیر سره ولې کدا په صحیح بخاری کې د رسول الله نه نقل دي رسول الله فرمایي موسی عليه الصلاه والتسلیمات هغه لس کاله د شعیب علیه السلام ګډي بيزي سره ولې او هغه د مزدوري کولا داوود علیه السلام چې هغه د دنیا بادشاہ هغه هم ګډي بيزي سره ولې او د نور پیغمبران هغه هم ګډي بيزي سره ولې محمد رسول الله هم ګډي بيزي سره ولې په دې کې ګوره د رب العالمین ډېر حکمتونه
رب العالمین نشم شو کوله چې محمد رسول الله د بنگلې ورکړي او دا په بنگلو کې پاتې کېدل او دا ټول خلک رسول الله ما تحت وي لیکن رب العالمین نشم ورکړل رسول الله صلی الله علیه وسلم رب العالمین شپږه وګرځو د عربو د قریشو ګډي بيزي به سرولې په دې کې ډېر حکمتونه خو یو حکمت په دې کې دا دی کله چې سړی ګډي بيزي سړی نو په دې کې تواضع ډېر ساتي تواضع په هغه کسانو کې څوک چې ګډي بيزي سړی لکه دا په صحیح روایت کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کم خلک چې ګډي بيزي سړی باندې عاجزي ډېر او کم خلک چې وخان وغیرہ سړی د باغی کې تکبر ډېر وخان والا کې تکبر ډېر زیاتی او د ګډو بيزو والا کې عاجزي ډېر تاسو وګورئ زمونږ استاد په دې معاشره کې کم شپنګل چې ګډي بيزي سړی دا ډېر د عاجزي والی تواضع والی او کم خلک چې غوا میخي او خان او دا غټ سروي ساتي په دې خلکو کې تکبر ډېر زیاتی د دې په دې طبيعت کې غلظت او جفا دي د ګډو بيزو والا په طبيعت کې نرموالی او تواضع په کې عاجزي په کې ډېر زیاتی دا په روایت صحیح بخاری کې دي دی وایي د رسول الله فرمایي تاسو د ګډو بيزو په پرغالي کې موږ کوي لیکن د اوخانو په پرغالي کې تاسو موږ مکوئ زکه په ګډو بيزو کې تواضع د ګډو بيزو خواله د شوق پدې کې باغې کې تواضع او په اوخانو کې هغه کې تکبر نو یو پیغمبر رب العالمین هغه د تربيت کې چې باغې کې تواضع راشي عاجزي پکې راشي دویم نمبر دا ګډي بيزي چې دا ډېر زړه وراره کوي کله چې کتري یو سړی د صدور ګډي بيزي چې وسره او دې پټو د بوز یو پټي د منډوي بل پټي د منډوي بل پټي د منډوي دا وو تربيت ډېر زیات ګرا دي نو کوم سړی چې د ګډو بيزو تربيت وکي هغه سوال د انسانانو تربيت هم کولای شي نو په دې کې د تربيت چلم پیغمبرانو ته رب العالمین خیر لکه دا در بصیر روایت کې راغلي دي امام طبری رحمت الله علیه نقل کړی د موسی علیہ السلام نا موسی علیہ السلام یو ځل کې بيزي سره ولې ربدې کې یو غړوا هغه ته او تخفیدل موسی علیہ السلام په منډي شروع کړل ډېر منډي بسیواله لیکن هغه غړې اعلان کړل هغه راوړل کله چې غربه شو هغه غړې ګیره کړه او ګوره د موسی علیہ السلام په طبيعت کې سخواله متوسط پته ده موسی علیہ السلام ډېر سخت طبيعت پیغمبر دا غره راګیره کله بغي کې روانه سره او به خپل کله او به وتوور چې ګوره ځان له تکلیف ورکو باندې تکلیف راکو دومره نرمواله رب العالمین په دې پیغمبرانو کې اچول نو بدی ګړو بيزو کې یو مقصد پکې دامو چې په پیغمبرانو ته رب العالمین د تربيت چل هغه خودو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه سالا هغه ګړي بيزي سره ودی د قریشو لپاره او قریشو با رسول الله صلی الله علیه وسلم د مزدوري ورکولا د دې نه پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند کې یو بل ناشنا کار او د ژوند یو ناشنا حصہ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت دی د دې نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت تلاله شام دا د خپل تر سره د ابو طالب سره او باقي کې ډېر ناشنا واقعات بحیره په نوم باندې یو راهب او د هغه سره رسول الله معجزات رسول الله باندې د کانو او د لوټو سلامونه او د ونو او سیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ژوند لرونه خطبه کې با هغه د تفسیر سره بیان او اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين